د نن ورځې یو ښه او بل بد خبر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو زیاتېدو او سیلابونو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبې نیولې د جمعې تر ورځې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل کړی. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر ایکس په اړه په یوه بیان کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتاً تیز بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلابونه راووځي. د بیان له مخې د ورښتونو او سیلابونو اټکل تر ډیره د فراه، هلمند، ارغنداب، خاشرود، ترنګ، غزني، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان، غوربند، پنجشیر، لغمان او کونړ سیندونو په اوږدو کې کیږي. نوموړي وزارت د دې سیمو له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال د سیندونو له غاړې لرې شي او د کوزنیو سیمو خلکو ته هم پر وخت خبرداری ورکړي. بلخوا روان کال په ننګرهار کې 18 مخابراتي سایټونه فعال شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو رئیس ذبیح الله زکي د یوه خبري کنفرانس پر مهال ویلي چې په تیر کال کې په یاد ولایت کې د غوره مخابراتي خدماتونو د وړاندې کولو په هدف 18 نوي مخابراتي سایټونه فعال کړي چې تر ډیره ورسره د خلکو ستونزې حل شوي دي. نوموړي ویلي په ننګرهار کې مخابراتي شرکتونه به له خپلې بودیجې 14 سایټونه فعال کړي څو د پوښښ ساحه پراخه او په دې برخه کې د خلکو شته ستونزې حل شي. زکي همدارنګه زیاته کړې چې تیر یو کال کې 9 دولتي ادارې او 20 مخابراتي سایټونه له فایبر سره وصل شوي څو ورسره د انټرنیټي خدماتو کیفیت لوړ شي. دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.